تا بجمع سره السلام علیکم. زه جمشید خبرې کوم د بنو الله د امن پسون چې څومره مشرون دي په آشي یو وړیکا د ایک په حیثیت سره تاسو سره مخاطب یم چې تاسو دا وستاره میش د بیک ګراوند ویني چې دا د شمیش ټینټ لګوله ده په باندې شه د جیل څنګه مخمخ دا تشي د وجه نه چې د میش په باندې شه کیمه بدامنی دو کیمه حالات فیاض دي چې هغه د باندې د پښتین ته ځکه کی مشر دا سمات لاله هغه د ډېر وخت نه په حالات په نجس او خارش کې گرفتار شو دا کله اسوات توري کله چترال توري کله ګلګت توري په مختلفو شریعه باندې وشرو نو دا میش دا د جیس فاری نه خپل مشرونه تنشي برداشت کوي دا د میش ټینټ لګول دا نن مې کې د 24 غنټې میش دا شنوستي ځکه چې میش په خوره باندې په د امنیت په ورش باندې دا ټارګټ کلی په ورش باندې دا تړې مې غیر مې خوځ دي چوکیان مې غیر مې خوځ دي عوام چې کیم دا هغه غیر مې خوځ دا میش یو د مشروم شي چې په خپل باندې شي میش دا نه مې خوځای شي د میش څنګه سکیورټي ادارې آشنا دي آیا یې د تحفظ د پراسه شتا دي نو خدای میرا د عوام دوی ته غلا دا چې د سپې دارنا او د ورځ دارنا ته مجبور شو دا چې تاسو وینئ چې ټینټ مې لګول دا د میش په باندې باندې نو مسؤلي بدامنی روغلی نو مسؤلین ټارګټ کیږي دا چې په آشه عوام یا ټارګټ کیږي ملای ټارګټ کیږي سټوډنټ یا ټارګټ کیږي ډاکټر یا ټارګټ کیږي سرکاري پولیس ډپارټمنټ چې څنګه کسان دي هغه ټارګټ کیږي نو کم سے کم دا ټیم کې هغه خاص کر د میز د پښتین په اورا باندې एक दिन पे हमें इंडस्ट्री मुखालफत का ये समाज ये का जिधर देश को पश्चिम को होगा बोले ये पश्चिम ही है अवल से टीम थी दादा बाशी ये पश्चिम के अवल के चिकाले से टीम शुरू थी एक से टीम ने जैसे पारी ना दी